په دې وروستیو کې افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالو راتګ زیات شوی دی. هغه کسان چې کلونه یې په پردیو هیوادونو کې ژوند کړی اوس یو ځل بیا خپل وطن ته په داسې حال کې راستانه شوي چې هیڅ هم له ځان سره نه لري او تر ډیره یې شپې او ورځې په پنډغالو کې تیریږي. د چکواله را کډوال سو رالو اوس کابل کې پراته یو د ګلۍ نومان مو نزده کرایې مو په زحمت دي خالي مو ځانونه په خیر د خپل وطن ته را رسولي راوړي مو دې دغه ټکان ملتکان چې کوم شی و هغه مو د ځان سره راوړي حیوانات موږ نه دی راوړی هلته مو مزدوري کوله خوړل مو خالي چې راپورته سو دغه ګاډي خرچه مو دروښته نور خلاص راغلي کابل کې پراته یي د کندوز یا کرایې توان خو به مجبور یو مزدوري او دا به کوو که نه توان یې نه لرو خو مزدوري او دا به کوو خپل وطن دی خپل وطن ته خوشحاله راغلو هلته هم په خپله مزدوري کوله په خپل خوارۍ ورکو چې دوی راته ویل ځئ خپل وطن ته موږ راجګ سو خپل وطن ته رالو نور حیوانات یې موږ ته نه دی راکړی څه چې مو دروښته یا لږ یا ډېر په موټر کې مو راورسول خپل وطن ته رالو. موږ د پاکستان سره راغلي یو تقریبا 10 کاله 12 کاله په پاکستان کې تیر کړي نو پاکستان کې په ابتدا کې ډېر ښه وضعیت و ښه چلند را سره کوئ نو په آخر وخت کې ډېر د ستونزو سره موږ مخامخ سو ډېر د مشکلات سره مخامخ سو حتی د سرکاري هسپتالو کې د پاکستان دا امر ورته وسو چې باید افغان مهاجرینو ته باید تداوي ونه سي خو دا د نړیوالو یو خلاف ورزي ده په یو ملک کې چې یو مهاجر په حیث د مسلمان په حیث د بشر چې پراته وي باید هغه تداوي وسي په آخر دا اعلان وسو چې مهاجر ته باید تداوي لا هم ونه سي نو داسې ډېر سخت مشکلات د سخت مشکلات د سخت ستونزو سره موږ مخامخ سو بیا رالو خپل وطن خو یو دا دی چې د دماغ ستړیا دی او د بدن ستړیا دی چې هلته موږ په هغه ملک کې چې د دماغ ستړیا زیات و او د بدن ستړیا دومره نه و لله الحمد چې د خپل ملک ته راواوښتلو د دماغ پریشاني ستړیا ټول ختم سو د الله په فضل سره خو د خپل د اسلامي امارت سره ډېر خوشحاله یو الله رب العزت دغه اسلامي امارت قایم او دایمه لري الله رب العزت داسې ورځ نه راولي زموږ په سترګو چې بیا دغه زموږ اسلامي نظام رنګ سي نو الحمدلله چې موږ راوښتو یو اسلامي نظام ډېر کومکونه را سره کړي دي ډېر خوشحاله یو ډېر الحمدلله امن دی سکون دی ډېر د اسلامي امارت څخه موږ خوشحاله دا د کابل ښار په خیرخانه سیمه کې د کډوالو لپاره جوړ شوی لنډمهاله کمپ دی چې له دغه کمپ څخه بیا نورو ولایتونو ته د حکومت په مرسته کډوال لیږدول کیږي. د دغه کمپ د مسؤلینو په خبره چې هره ورځ نږدې 15,000 کسان له دغه کمپ څخه نورو ولایتونو ته د موټرو په وسیله لیږدوي او دلته ورته خوراکي توکي هم ویشي. دلته دغه کمپ څه د موقت کمپ ده په لیوای بابا جان کې موقعیت لري نو دلته په 4 ساعتو کې دغه مهاجرونه له پاکستان او له ایران له دواړو نه راځي خو په دې اوس وخت کې د پاکستان مهاجرین زیات دي نو په 4 ساعتو کې دا انتقالول دي چې خپل ولایتو ته خو دغه څو ورځو کې دغه مهاجرین چې لږ مشکلاتونه په دغه پوله کې جوړ شوي دي نو مهاجرین زیات شوي دي تقریبا په تعداد د 15-16 زره اوس وخت کې راځي د ورځې دا خپل ولایتو ته انتقالیږي له دغه جنه نو دلته الحمدلله ډوډۍ ورته ورکول کېږي او یو څه د استوګنې ځای هم شته داسې د خیمې دي په دې کې شپه هم کوی شي نو مهاجرینو ته خو خامخا سخته ده خو کور کلی پاتې ورشی پاتې ده نو دوی دلته یې راغلي خامخا ستونزو سره مخ ستونزې لري او له مؤسساتو نه خو دغه مشکلات مهاجرین زښته ډېر لري هر یو مهاجر له ستونزو له مشکلاتو سره مخ ده همکاري ته ضرورت لري کومکونو ته ضرورت لري هر شي ته دوی ضرورت لري په دغسې وخت کې ځکه دوی زیاتره خو داسې حالاتو کې راوتلي دي چې په خوشحالۍ نه دي راوتلي دوی نو حتما ستونزې لري مشکلات لري باید کومه همکاري ته سخت ضرورت لري دا خلک. د خوراکي توکو د ترلاسه کولو په کتار کې ناس حاجي سالم خان چې تازه هیواد ته راستون شوی دی وایي چې هیڅ یې هم له ځان سره نه دي راوړي او یوازې په همدې کالیو کې یې کورنۍ او دی راغلي دي او د اوسېدو لپاره نه سرپناه لري او نه هم د ژوند نورې اسانتیاوې. ستړیا خو وروره جنه دغه ځای کې تېر راوستلې پیسه خورې شروع هره دنده په شکل چې پیسې دې نه وای ورکړې په ولاکه د چمن د څخه نه راوړي چا ظلمونه زموږ سره کېدل په صف کې به ولاړو چې ماسک کې به دې پښه داسې وروره ډب
پسې وابې خیستل د دنیا تر کونج به تېر کړ چې بېرته به وسات ته راتلې ستا تر مخ به 50 نور تېر شو. هلکه ولې داسې کواسې بس چاته وایه دلته شکر د یو شی هم نه دی لیدلی. خالي همدغه دي چې په ګاډیانو کې راستولي کور یې ودان 100 پېر یې کور ودان خپل په موټرانو کې تر دا کابله پورې راورسولو. اوس یې دلته کښېنولي چې دلته یو شی مه یې ورکوي کې نه ورکوي بېرته یې راته ویل چې وروره راساسې خپل مازاوې خالي کاسې موټره موږ در کوو نیمه څونه موږ په واسه کېده موږ یې در کوو چې پاته سولې هغه ته یې خپله دغو په ولاکه لرم چې ځان تر یو د خپل د بچیانو ډوډۍ پناه واخله چې حقیقت مې وپوښتې. یو سړی دی هغه دی د جیب یې راباسي که یې یو سړی دی د پالتو یې د جیب راباسي چې زه داسې کوم. مال د خدای څخه تر بچیانو مچانو پورې قریب 19 نفره 20 نفره زه ننخوری ولاکه شی لرم یا ولاکه پټۍ لرم یا ولاکه پلوانه کندوز ته روان زم به هغه دا خپل د مړو هدیرو ته به هلته ورځم هلته پرېوځم که یخ و که ګرمي و دوژغه سوړې که سوړې هغه پر هغه ځای باندې خپل پرده حکومت څخه نه که زموږ سره یو څه مرسته راسره وکړي یا یو تنبو په لاس راکړي یا یو شی سرپناهي په لاس راکړي یا هلته موږ ته یو نوکه مځکه په لاس راکړي موږ به وروره خپل بچیان دغه سره دغه کړو یو سرپناه به جوړو. د کابل په ګډون په ډیری ولایتونو کې د تازه راستنو شویو کډوالو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی چې دې چارې د ښارونو حالت هم بدل کړی دی. د کورونو کرایې لوړې شوي دي، د خوراکي توکو بیې پورته تللې دي او د کار موندل د پخوا په پرتله خورا سخت شوي دي. په ګڼو سیمو کې اوس داسې کورنۍ لیدل کیږي چې له میاشتو راهیسې په موقتي خیمو او نیمه ورانو ودانیو کې ژوند کوي. دغه کډوال له حکومت څخه غوښتنه کوي چې له دوی سره مرسته وکړي او د سرپناه لپاره ورته ځایونه برابر کړي. نو هر څه مو پاته سوه ستونزې او پریشانیانې خو ډېرې دي په اخره کې تش لاسونه راووتلو رالو افغانستان ته. یاره نو ظلمونه خو د بیان نه دي بیخي ډېر وسوه وهل ترټل حتی تر دې اندازې چې هر سړي پر نفر 20 زره 10 زره کالدارې ورکولې بیا خالي تر دروازې را پرېږدي پر دروازې پر هرې ګاډۍ 20 زره کالدارې غوښتلې موږ افغانستان ته هم راتلو بیا هم راسنې واخیستلې. یو سهولت نه لرو نه دلته اوس مطلب نه کور لرو په افغانستان کې نه او دلته چې د په ښار کې کمې د کرایې دغه د کرایې اسمانو ته ختلي دي موږ غریبان خلک یې وس یې نه لرو. حکومت مو دا ده چې موږ سره مرسته وکړي سرپناه راکړي که مځکې یې ورکړي هغه باید توزیع کړي خلکو ته یې ورکړي یو شی د خدای نه لرو. په ورته وخت کې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې اسلامي امارت د کډوالو لپاره یو لوی کمیسیون جوړ کړی چې په هغه کې شاوخوا 22 وزارتونه داخل دي او هر وزارت په خپله برخه کې کارونه ترسره کوي. دې کې شک نشته چې په دې وروستیو کې د ایران او د پاکستان نه مهاجرین ډیر په قتلوي شکل باندې راوستل کیږي او زیات په اجباري ډول باندې راوستل کیږي. د افغانستان اسلامي امارت خو په لومړي سر کې د ټولو ګاونډیو هیوادونو نه غوښتنه کړې ده چې د مهاجرینو سره باید بشري او انساني چلند وشي او دوی د سیاستونو ښکار نشي. بیا هم که دوی مهاجرین د ټولو نړیوالو اصولو خلاف راوباسي نو افغانستان د دوی خپل هیواد دی او موږ دوی ته هرکلی وایو. په همدې موخه باندې د افغانستان اسلامي امارت یوازې په د مهاجرینو چارو په وزارت باندې اکتفا نه ده کړې بلکې د دې لپاره یو لوی کمیسیون جوړ کړی په غټه کچه باندې چې هغې کې شاوخوا 22 وزارتونه ګډون لري او دغه ټولو وزارتونو خپل امکانات او خپله بشري قوه د مهاجرینو د خدمت لپاره وقف کړې ده. د دې په پایله کې تقریبا په هغه ولایتونه چې سرحدي ولایتونه دي او یا سرحدونو ته نږدې ولایتونه دي موږ 11 موقت کمپونه جوړ کړي چې کوم مهاجرین هیواد ته راستنیږي د دوی په ښه توګه باندې استقبال وشي دوی دلته دمه وکړي او کومې انساني او بشري مرستې چې د اسلامي امارت د طرف نه کیږي یا د نورو همکارو بنسټونو د طرف نه کیږي هغه ترلاسه کړي او د هغې نه وروسته په باعزته توګه باندې خپلو سیمو ته ولېږدول شي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت په خبره چې تر اوسه مهاله پورې د راستنېدونکو کډوالو لپاره په ټول هیواد کې 80 ښارګوټي په پلان کې نیول شوي دي او په دغه ښارګوټو کې به کډوالو ته ځمکې وویشل شي. دلته موقتي کمپونه هم ورته جوړ شوي دي. دغه راز د ځمکو د توزیع لپاره هم کار روان دی. تقریبا اوس مهال تر 80 پورې ښارګوټي
دا ورته متعین شوي دي، د هغې لپاره تفصیلي پلانونه هم جوړ شوي او په ځینو ولایتونو کې هغه د توزیع ابتدایي ورقې هم توزیع شوي دي او په نږدې کې به په دوی باندې نمرې هم وویشل شي. د کاري فرصتونو لپاره هم یو مستقله کمیټه جوړه شوې ده. کوم افغانان چې هیواد ته راستنیږي د هغوی چا لوړې زده کړې کړي یا نورې وړتیاوې لري، مهارتونه لري، هغه ټول ثبتیږي، لیکل کیږي او بیا په راتلونکي کې دوی سره هماغه خپل د کاري چوکاټ او د خپل کاري مهارت په محور کې دوی ته د کاري فرصتونو زمینه برابریږي. همداراز په اقتصادي برخه کې هم کوم تجاران چې خپلې پانګې هیواد ته را انتقالوي د هغې لپاره ځان له یو مستقیم پروګرام په نظر کې نیول شوی. کوم افغانان چې خپل تجارتونه دلته را انتقالوي نو هغوی ته وړیا ځمکې هم ورکول کیږي او تر 15 کالو پورې د دوی نه مالیه هم نه اخیستله کیږي او نورې هم ډېرې اسانتیاوې دوی ته په نظر کې نیول شوي دي. ځینې افغانان چې هغوی کولی شي دیقاني وکړي، زمینداري وکړي، هغوی ته زراعتي ځمکې هم ورکول کیږي. مقصد دلته په هیواد کې د دوی دپاره ټولې اسانتیاوې په نظر کې نیول شوي دي او زموږ هڅه دا ده چې کوم هیوادوال هیواد ته راستنیږي دلته دوی په ښه توګه باندې ادغام شي او بیا دوی ته مجبور نشي چې بیا نورو هیوادونو ته هجرت وکړي. د یادونې وړ ده چې په وروستیو 2 کلونو کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو په میلیونونو کسان افغانستان ته په داسې حال کې راستانه شوي چې د ژوند هیڅ ډول اسانتیاوې نه لري.